کته وای الله به څنګه حفاظت کوي په خدای قسم چې کوم الله د صالح علیہ السلام د معجزې مطابق د کانی نه اوخه راایسته وه قوم ورته وی د کانی نه اوخه راوباسه چې دومره لویه اوښی چې 40 ګزه اوږدی او 10 ګزه لوړی نو الله به پتا ایمان راوړو کې نه راوړو صالح علیہ السلام وی یا الله په کانی کې اوخه څه کوي الله وی ورشه دی کانی ته په ګوته اشاره وکړي او خبر اوس چې کانی لورغه او په ګوته اشاره وکړه کانه دو ټوکړې شو تی او خراوه خدای دې د خوراک څه چل کولو په دې کانی کې دننه ورته صالحه سلور زرا او شپېته کاله وشو چې په دې کانی کې ما دا اوخه پیدا کړې اوس پاکانی کې دننه غیل او بو روټای چا ورکوله ورکوله شي کنه شي هارون رشید ښکار کړو ناستی لګیا دی خوري وزیران ور سره دي یو کارګر راغی د هارون رشید د مخې نه روټای او تختول چې روټای او تختول نو هارون رشید پاس باندې سور شو ورپسې منډه کړه صاحب ولی وی کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخې نه روټای او تختول وجنم کارغه مخ کې او بادشاہ ورپسې وزیران هم ورپسې کارغه د غره نه هغه غاړه واوړې دو بادشاہ هم ورپسې ورواوړې چې غره نه هغه غاړه ګوري یو سړی دی دا لاسونه شاته او خپې کنجلک داسې په صادر او پټکی تړلې پروت دی په ډډه او د کارغه روټۍ اوړه او د سړي له په خوله کې ورغله بادشاہ چې ورورسېدو د سړي نه تپوس وکړو چې څوک یې هلکه وی صاحب سوداګرم په دې لاره روانو ما غلو وشو کولم او په دې خپل صادر او پټکی وتړلم او هغې رانه لاړه څومره موده وشوه ویل 2 میاشتې وشو چې دلته پروت دی د روټۍ او د اوبو څه چل کې ویل چې کله نه هغې تړلی مورانه تلي دي دا کارغه ټیم په ټیم اوبه م راوړي او روټۍ م راوړي او ماله یې خوله کې راکوي نو ځکه مولانا روم وایي چې السببها بگذرو تقوی طلب السببها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلے پریگ دا تقوا کا تقوا دی اوکڑا روٹائے بتا پسے منڈے ہوئی اس خود تا روٹائے پسے منڈے ہوئے روٹائے بتا پسے منڈے ہوئے زکاغا بزرگوئی چھے بدلوے پا دنیا دین و ایمان والے بدلوے پر دنیا دین و ایمان والے نہ پوئیگی پخپل سود و پزیان والے بدلوے پر دنیا دین و ایمان والے نہ پوئیگی پخپل سود و پزیان والے
خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې اکم همت او جرأت ته چې خدای پاک تا ته نه دی درکړی کم همت نو بیا دنیا د پاره دین ولې پرې نن مونږ دین د دنیا د اصول د پاره ذریعہ ګرځولې په دین باندې مال راټولو په دین پیسې راټولو نن وګوره زمونږ د خلکو حال 15,000 روپۍ په چای ولګوه او وزیر راوغواړه 2 لک روپۍ به درکړي په دې جومات بار بورډ ولګوه چې مدرسه رحمانیه دننه لسته کابلیان راټول کی لوټ په دې رنګم لګېدل یو سړي له خود 2 لک روپۍ ورکا سیاسی رشوت چې د دې مولا خوله بند شي او دې ګوګشتو आवाज ونکي نو یو مولا دې 2 لک والی او 2 لک مولیان دې د لوږې مړه کي عزیزانو څه به وایي څه به وایي او څه به کېږي زمونږ دا جومات دی دا زه چې پکې ما دې جومات کې 40 کاله وشو په دې جومات کې ړانده اوسېږي امام یې ړوند دی په سترګو دلته سړی وظیفې د غرمې او د ماښام طالب لور کی او هغه کور تلیږي شګی کې کور دی نو سړی روټۍ د بچي او ښځه خوري په دې علاقه کې زکات کمیټي ده د ضیاءالحق په زمانه کې یو دونی جوړه کړې وه او د پیپل په حکومت کې اوس نو بل دونی جوړه کړه هر درېمه میاشت 15,000 روپۍ یو زکات والا ممبر علی د دې کلی خلکو ته قرآن ورکوي چې دې ړوند لی چېرته 200 روپۍ هم ورکړي دي اوس ته ووایه چې د یو جومات امام ړوند دی په سترګو ړوند دی په دې جومات کې مونږه دا جمعې په ورځ چنده چې کېږي دا د جومات بل پې خلاصو پوزي پې جوړو کله امام له پیچیني الو کله ورته پې اوړه والو بستره یې نه وه بیګم ورته بستره جوړه کړه تاسو خیال را دا کار چا تپوسو نکو چې د دې جومات امام طالبان ړانده دي د دوی څه ذریعه معاش دا خو ورپسې کوئ چې مخ مې د امام په نیت زه خدای دې خونه چاوړه کړه چې په دغه مونځ کې ما پسې ورک شي